زه چې په حکومت لاس پاکوم چې دا ایس هم لرې کا دا ډي سي هم لرې کا ام پي ایم غل دی ام ان ایم داسې دی د سکاکوټ خلک هم داسې دی نو چا باندې موږ فیصله کوو په چا غل ونیسو زه به دا سړی څنګه ګټمه چې ام پي ایم نه منم ام ان ایم نه منم ډي سي هم نه منم ایس هم نه منم نو په رښتیا به راځي دا به رانیسي چې زما رونو په شهید باندې کم از کم سیاست کو پکار خو زه ګیله د چا نه وکړم چې د اے سي نه کوم ډي سي نه کوم زما د الکټډ ممبرانو نه کوم نو زه به د چا نه کوم زه به د مصور خان نه هم ګیله کوم زه به د ډي سي نه هم ګیله کوم زه به د اے سي نه هم ګیله کوم سیاست علی جوړ شو چې د مدینه سماج جوړ شو د مدینه معاشره جوړه شوه ځکه چې زمونږ کم کارپوهان چې دي سیاسي مشران دي حکومت ته هم د معاشرې نه ځي نو مونږ امن جرګه زما ملګري مونږ چې کار کوو نو مونږ په دې سماج کار کوو مونږ په دې معاشره کار کوو نن د سماج انتظامیه هم حصه ده نن دا فوج هم د سماج حصه ده نن دا سیاسي پارټۍ هم د سماج حصه ده نن زمونږ دقه یو مطالبه ده چې که هغه زمونږ په لا انفورسمنٹ ایجنسیز کې کم خلک دي او که هغه په انتظامیه سویلین کې خلک دي او که هغه زمونږ په نورو ادارو کې خلک دي په ټولو باندې تورونه لګي په ټولو باندې خلک ګوتې اوچتوي دې د خپل اصلاح وکړي دا د فوراً رای راسته راشي او که نه راځي نو بیا د عوامي طاقت مخې ته د عوامي غیظ و غضب مخې ته دې ته تاسو وګورئ په ایران کې په ایران کې دا اوسنۍ په دې دنیا په دې خطه کې راغلی انقلاب دی دا چا راوستی دا ولس راوستی دی زه دا یو خبره کوم چې د محمدزاده شهید دپاره انشاءالله د انصاف کومه خبره کوم د هغې نه رستو کېدل نشته خو به میلاویږي خو دویمه خبره کومه چې دا هغه د صوبې د ګوټ ګوټ نه منشیاتو خاتمه ده انشاءالله دا م یقین ساتئ زما په خپل ځان باندې پوره یقین دی زه خو چې د میدان ته راوتم نو زما په خپل ځان او په خپل رب باندې پوره یقین دی چې انشاءالله بریالی به هغه قوم جوړیږي بریالی به هغه تنظیم جوړیږي چې په چا کې قوت ایمانی او قوت ایمانی جذبه دا جذبه نن په هر ځوان په هر سړي کې پیدا شوې ده انشاءالله دغه د منشیاتو خاتمه هم رب د دې زموږ صوبې نه کم از کم موږ دا پوره په خپل ځان باندې او په خپل رب باندې موږ مطمئن یو چې دا د ګوټ ګوټ نه باندې انشاءالله خاتمه کوو بل محمدزاده شهید متعلق دا خبره زه کوم دا څلوېښتي کومه چې ده نو دا به نمانځو انشاءالله دا د دې دپاره که ستاسو خوښئ نو 9 جنوري دا د اتوار ورځ راځي او زما دا تجویز دی چې دا مونږ به د هغه د چونکې شهید دی او یو ډېر لوی مرتبه مقام خدای ورکړی دی مونږ به د هغه دپاره دغه ځای کې د هغه د مزار هم یو ګمبد به هم پرې جوړو په هغه ورځ به مونږ هغه سنگ بنیاد هم کیدو د هغه د تعمیر د ګمبد چې پاسه پرې ښکلي شین مزدار یو ګمبد هم یو جنډه هم پېش راودرو او د هغه مزار چې دی روزه اب انشاءالله کچې یو پخو نه ځکه دا پخول دا غیر اسلامي کار دی او منګه په دغه ځای کې په دغه جنازګاه کې بیا یو ختم القرآن وکړو او بیا په دغه ځای کې منګه کوم مشران چې موجود دي دا منګه ټول بیا په دغه ځای کې چې کوم دی بیا یو خیرات او دا خیرات به امن جرګه کوي دا خبره منګه وختي وکړه چې امن جرګه نه ووټ غواړي نه نوټ غواړي ما سره ملګري شکر دی منګه صاحب حیثیت ملګري موږ سره شته منګه خپله ډوډۍ چې خدای راکوي نو د دې محمدزاده شهید دپاره به انشاءالله خدای پاک زموږ دپاره وسایل پیدا کی دا ټول څونه چې دي دا به انشاءالله دا به د دې خرچ د دې تاوان دا به امن جرګه دا به د امن جرګې دا میلمانه به زموږ څونه چې دا زموږ اکرام چې دی نو دا به انشاءالله دا به د امن جرګې میلماني انشاءالله دا به ټول د سرنوال تر اخره پورې موږ کوو زه حمید خان لالا ته دا خواست کوم چې کم از کم دغه اتوار ورځ هم راځي او چونکې دی د دې ټول ټریډر اسوسییشن مشر دی نو په دغه ورځ دی کم از کم د تقریب ختمېدو پورې د سهار نه واله تقریب ختمېدو پورې دا بازار لږ بند وساتي خواست کوم چې دا یو علامتي او سمبالیک منګه داسې یو میسج ورکو
چې په محمد زاده شهید باندې د دې معاشرې هره کمیونټي هره طبقه هر انسان هر سیاسي پارټي په دې خفه ده او دا په دغه ځای کې انشاءالله که خیر چې بیا منګه څنګه چې نن ناسو سلا مشوره کوو په هغې کې چې بیا څه مشوره څه سلا څه رایې په اکثریت سره په میجارټي سره راغله نو انشاءالله په هغې خو اوس هم زه دا وایم چې زموږ حکومت سره صوبایي حکومت سره هم ټایم شته 72 غنټو نه 2 میاشتې خبره په 8 تاریخ به ورسي او زمونږ انتظامی سره هم ټایم شته ډیپټي کمشنر چې کوم نوی راغلی موږ ویلکم کړی دی موږ به د ښه سټیپس د ښه اقداماتو موږ تایید کوو موږ به شاته ولاړو موږ به ملګرتیا کوو او زه خو دا وایم چې دا د خوشقسمتي ده چې یو خوا هغه خلک چې کم محمد زاده شهید په خپل وال باندې ورکړو چې دا زما ملزمان دي دا زما مجرمان دي هغې دې ځای نه زه به دا ووایم چې بې عزتۍ سره خو لاړ نه ځکه ګاډ افغان یې ورته پیش کړو دغه ځای نه چې هغې تله دلته خبره وشوه چې هلته تلي ټرانسفر یې شوی دی خو زه دا خبره کوم چې دا اصل عزت و چې کم دلته دی ډیپټي کمشنر ته دا زموږ یو مظلوم خاندان زموږ غمزده خاندان دا لاړو او دته مخامخ کومې خبرې چې کول پکار و هغه وشو هغه کم واد وحید کومې خبرې چې دی د سټیج خبرې نه دي انشاءالله خو زما دا یقین دی چې دا نوی کم زموږ د دې ضلع کم اډمنسټریټر چې دی کم ډیپټي کمشنر چې دی دا عارف خان کم راغلی دی نو کومې سرکاري خبرې چې دي خاص کر د معاهدې سره چې کم تعلق ساتي نو په دې کې دی مهرباني دی او کې دی کې زموږ امداد وکړي زلما صوبایي قومي الیکشن هم لړاو کړی دی او دا محمد زاده چې و نو دا زما د سټوډنټ فیډریشن د آیسیپ د ګورنمنټ ډیګري کالج درګۍ دریم صدر و چې د دنه 2 صدران مخکې پاتې شوي دي هغه هم زما په لاس جوړ شوي دي ځکه چې دلته تحریک چې و نو دلته پارټي نه وه دا هغه ځوان و چې دی دریم نمبر صدر ما په ګورنمنټ ډیګري کالج درګۍ کې جوړ کړی او د ده چې څومره مطلب دا دی چې د ژوند تېرېدلو نه هغه زما سره د تېر شوي دي د یو ټکي نه زه واقف یم د یوې خبرې نه واقف یم او چې کله دی مړ شو نو موږ ښځې نرو موږ جړلي دي لکه موږ په خپل غټ غټ غمونه راغلي دي خو داسې تکلیف په موږ نه دی تېر شوی کم چې د محمد زاده په غم کې په موږ تېر شوی دی خو ما ته افسوس دا کیږي چې کله دا جنازه راوړی شوه او دا کېښودی شوه نو په دې کې ډېر خلک داسې وو چې زما محمد زاده نه جوړو هغوی خپلې ډکې تشې په دې کې ایستې نو ما د محمد زاده پلار ته ووی چې باچا دا شهید د خپل کور ته تادي ده مونږ به دی ښخ کړو بیا چې تاسو څونه ټیم وایئ مونږ به ستاسو سره دلته ناست یو خو چونکې داسې چند افراد وو چې هغوی دا جنازه ماله نه راکوله ما د ده پلار هم بیا بایپاس کړی دی د ده رور هم ما بایپاس کړی دی جنازه ما ایستې ده او په داسې دغه مې ایستې ده چې که په دې کې زه مرمه او که په دې کې زه هر څه کېږم خو زه به د ده خپل د ملګرتیا او د مشرۍ رول پلی کوم دی ما په خپل لاس خبر ته کوز کړی دی دله څېره ما راوړې ده خو ما ته صرف په دې یوه خبره افسوس کېږي چې په درګۍ په سخاکوټ تاڼه کې د ټولو پاټو مشران راله د دغې نه مخکې د نیکمل خان په حجره کې ما تجویز پیش کو چې که څوک په محمد زاده باندې خفه یې نو 15 کسان 6 کسان د دې علاقې مشران چې په هغې کې د پاټو مشران مونږ واخیستل او د نیکمل خان په حجره کې باقاعده معاهده وشوه او په هغې کې دا وویلی شو چې بای دا خبرې به کېږي او یو سړي ته په هغې کې هغه تقریر میلاو شو چې دا فیصله به ته په سټیج باندې وی چې هغه د جماعت اسلامي جمال الدین صاحب و په هغې کې یو ځوان را مخکې شو چې نوم یې زه نه علم دا ټول مشران یې پېژني او هغه دونه غول وخوړه چې هغه ټول خلک هغه چې کوم دی نو مطلب دا دی د هغوی مینې زموږ سره ختمه کړه چې محمد زاده خرڅ شو محمد زاده خرڅ نه و زما مشران د سخاکوټ بې عزته شو زما د امن کمیټۍ جرګه بې عزته شوه ولې چې هغه خو فیصله له سره نه شوه هوا بل شان ورکوي نو په دغه ما ته افسوس وشو بیا دویمه فیصله چې کېږي زه د محمد زاده د پلار سره ناست یم ما ام ان اے ام پی اے راغوښتی دی او هغه سره انلاین یم په ټلیفون ورسره انلاین یم چې د هغه سره د ګیر محبوب شاه ورسره روان دی چې باچا تاسو راشئ نن درېیمه ورځ ده هغه زما سره په دې رابطه کې دی
چې بای مشینري تیاره ده او ان شاء الله ماښام به کورونه ورانېږي دلته به اپریشن کېږي ډي سي ته باقاعده چټۍ راغلې ده چې اپریشن وکړه پس خاکوټ جومات کې په غټ جومات کې فیصله کېږي سید کمال شاه باچا په سټیج باندې او د ده سره یو بل وکیل صاحب یو دوه سره عبید شاه صاحب دا په دې جرګه کې ناست دي عبید شاه چې کله خبرې وشوې نو سټیج ته ځي نن نشته که نه ما د هغه د مخې دا خبره کوله هغه چې په سټیج کوم ول خوري د حکومت خلاف یې خوري زما د سخاکوټ د مشرانو د ننګیالو خلاف یې خوري نو ما ته په هغې ډېر افسوس کېږي دا چې نن ویل نو هغه ته به ما ویلي وی چې په دې جومات کې څه خبره شوې وه او تا په سټیج ته ووې نو په دې کې باچا محمدزاده ته چې کوم دوک رسي کوم نقصان رسي د هغه وارثانو ته چې کوم رسي د هغه قوم ته چې کوم رسي نو دا د داسې خلکو د لاسه رسي زه نن تاسو ته بیا دا وایم درېیمه فیصله کېږي په غټ جومات کې کېږي په هغې کې چې کوم دی هغه وکیل صاحب ناست دی اعظم خان ناست دی حیات خان ناست دی اے سی صاحب ناست دی دا محمدزاده والد صاحب په هغه ټیم کې په غم کې ناست و خو زما خیال په دې کې به څه مشران داسي چې هغه په دغه جرګه کې ناست و په هغې کې ټیم ورکړی کېږي 4 ورځې ټولې خبرې وشوې په رټن کې رالې او دا خبره د اے سی سره وشوه چې په 4 ورځو کې به اپریشن کېږي په 4 ورځو کې به ملزمان چې کم خلک دی په دې کیس کې ملوث دی اے سی ټیم واخیستو ډي سي ټیم واخیستو 4 دن ورکړی شو مس انډرسټینډینګ څه کېږي چې باچا صاحب ته غلط میسج پاس شو باچا صاحب ته وویلی شو چې 2 ورځې ټیم شو بیا دلته کې فاټ کېږي هلته مشران 4 ورځې ټیم ورکوي د جرګې او هغه ته میسج پاس کېږي چې 2 ورځې ټیم شو او تاسو خپل جلوس خور کوئ د دې ټولې سلسلې نه زه خبر یم زه خفه شوم چې هلته څه وشو دلته څه وشو نو زما وروڼو دا زموږ ورور دا زموږ بچی 25 سال چې سړی په یو پلیټ وخوري او وسکي چاته درد زیات رسي د ده پلار ته به دونه درد نه رسي څونه چې موږ ته رسېدلی دی موږ ته افسوس هم په دې خبرو کېږي چې زما وروڼو په شهید باندې کم از کم سیاست نه و پکار د سیاست د شهید وینه داسې ضایع کول نه و پکار زه دا یو سوال کوم اوس هم د امن جرګې ته کوم د خپل نسم راډیزي مشرانو ته کوم که تاسو ایماندار یئ او د محمدزاده سره په صحیح نیت ولاړ یئ نو جرګه به داسې رول پلی کوي چې څه ووایي او څه ولیکي هغه به هلته هم کوي دا نه چې دلته به یې ووایم او هلته به بله وایم نو ما ته په دې خبرو افسوس دی څه چې وشو غلط وشو غلط خلک د ملک نه لاړه ووته ملک یې پرېښو محمدزاده خاورو ته لاړ او موږ دا چغې وو زه چې په حکومت لاس پاکوم چې دا ای سی هم لرې کا دا ډي سي هم لرې کا ایم پي ایم غل دی ایم این ایم داسې دی د سخاکوټ خلک هم داسې دی نو چا باندې موږ فیصله کوو په چا غل ونیسو زه به دا سړی څنګه ګټمه چې ایم پي ایم نه منم ایم این ایم نه منم ډي سي هم نه منم ای سی هم نه منم نو په رښتیا به راځي دا به رانیسي په 2 ځله خو د دوی په 100 ځله یو راځه په غوږ کې ورته وایي ای سی لرې کا ډي سي لرې کا ښه هغه لرې کېږه بیا بل راځه نه جي دا خو لرې کول لري پکار دا خو چې کوم دی غله دوی ته معلوم دی چې غله ونیسي هغه ځای نه بیا وروره چې کوم دی دوباره دغه کېږه چې وروره ای سی او ډي سي به نه بدلې